زموږ یو بل دغه اورېدونکی عبدالقیوم او ملګري یې لیک رالېږلی او پوښتنه یې کړې ده چې د هر انسان سره دوی فرښتې ملګري دي چې نیکي او بدي نشته کوي. نو په دغه باره کې وایي موږ معلومات راکړئ چې د انبیاو سره هم دغه ملکې ملګري دي او که ورسره ملګري نو د چپې اوږې ملکه څه وظیفه اجرا کوي ځکه چې دوی خو د ګناه څخه معصوم دی. او بل دا چې د کافر سره هم ملګری ده که نه که ورسره وي نو د راستې اوږې فرشته څه وظیفه اجرا کوي ځکه هغوی خو دا نیکي نه لري. حضراتو خبره مو پر ځای ده، یعنې سوال مو صحیح سوال دی، جزاکم الله خیرا. داسې پېښه ده چې د هر انسان د شیطان د هر انسان سره شیطان هم ملګری دی. دا شیطان امر په بدو کوي دغه انسان ته. نو حضرات پیغمبران علیهم السلام د هغو سره چې شیطان دی هغه څه وظیفه اجرا کوي، هغه به څه چل کوي. وام شیطان څخه بس دی چې دی به پیغمبر د خدای ته یو وسوسه و خطره په زړه کې ورشي، یا به هغه ته امر په بدو کوي العیاذ بالله، یا به هغه د حق لارې العیاذ بالله. رسول خدا جل وعلا صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم یو ورځ تقریر کاوه، حضرات صحابه کرام ورته حاضر وه. نو په دې تقریر کې چې کوم احادیث مقدسه منوره رسول خدا علیه السلام ذکر کول، یو خبره دا وکړه چې د هر انسان سره یعنی شیطان مقرر دی او دغه شیطان امر کوي دا سړي په بدو یعنی کوشش کوي. نو بعضې حضراتو صحابه کرامو رضی الله عنهم سوال وکړي چې یا رسول الله د تا سره هم شیطان مقرر دی؟ علیه السلام مبارک ورته نعم د ما سره هم شیطان مقرر دی ولکنه اسلم دغه ځای کې نو روایت حضرات محدثین دوه قسم راوړي، یعنی صيغه معلومه اسلمه، صيغه د واحد مذکر غائب معلوم فعل ماضي د باب د افعال، او اسلموا صيغه مجهول راغله. بعضې حضرات معلومه صيغه باندې یعنی روان شوي، بعضې حضرات محدثین مجهول صيغه تأییدي. مطلب دا چې علیه السلام مبارک ولی چې زما دپاره هم شیطان مقرر یعنی ستا ولکنه اسلمه، هغه شیطان چې د علیه السلام مبارک دپاره مقرر و موظف هغه په خپله مسلمان شوی دی، مشرف په ایمان اسلام ګرځېدلی دی، نو بیا امر په بدو نه کولی. یا ولکنه اسلم زه مسالم یم، یعنی الله جل جلاله وعم نواله په خپل عنایت کامله پیغمبر خدا علیه السلام ته هغه طاقت او قدرت ورکړی دی چې د شیطان د تسلط سالم خلاص دی، شیطان نسوی کولی. نو حضراتو ملائکه د هغه خیر دا چې د انسان سره شته، او ملائکه د هغه کتابت د شر و د بدو چې د انسان سره شته، هغه ملائکه چې د پیغمبر خدا علیه السلام مبارک سره مقرر، او هغه ستاسې په سوال کې د چپ طرف چې دوی به کتابت کاوه د بدو کارو. حضراتو د دې معنا دا ده که یو مؤمن مسلمان بد کار وکړي نو بیا هغه ملائکه لیکي، او که دا بد کار نه و لکه په شان کې د حضراتو انبیا علیهم السلام یا هغه کامل اولیاء د پاک رب، هغه ملائکه چې دوی به کتابت کاوه د بدو اعمالو هغه فارغ او سالم، لکه په ډېر امنیت کې چې هغه امنیت ډېر ټینګ شي نو حضرات مجاهدین هم بدوي او پیرهدار هم بدوي او خو بیا هم دغه رنګه د کافرو سره چې هغه دوه قسمه ملائکه شته چې هغه یو طرف ملائکه هغه حسنات لیکي، هغه بل طرف سیئات بل اعمال لیکي. کافر د آخرت لپاره حسنه نه لري. دا ملائکه علیهم السلام چې دوی به کتابت د نیکو کارو کاوه، د هغه معنا دا ده که چیرې دغه بنده نیک عمل موافق د شریعت کاوه تسبیح لیکي، او که نه فارغه به ناست.
نو هغه ملایکه علیهم السلام د هغسې فارغه ناست دي، هغه کاغذونه یې سپین په لاس کې نیولي دي، تور کړي نه دي، نیشته یې نه ده باندې کړې، سپین یې د دفتره را ایستلي دي، بېرته هغسې تک سپین په هغه دفتر کې داخلوي. والسلام. ډېره مننه.